جانه مې ورکړه دماغ له وروره سبا ملا مې وکړه سنت خو مې پوره وکړو چې د باندې راووتم ځکه هغه کونډې وهغه کونډ دومره هندوانه مسلمان ولاړ حاتم ماما نور ته غږ وکړ ما دې رانډۍ زه دا ولې ولاړ یا دا خو مرغوی د دایتاغ کې راتو خوند ورکړو اوس به دا ټول دموي له چا سره دومره بوتل د تیلو یې راخیسته خواږه تېل له چا سره وروره جانه وریجې دي له چا سره اوبه دي اتې یو زوړ هندو ولاړو لکه دته چې ګوري باید ته کیا تکلیف یې ये मेरा अभी तक शादी नहीं हुई اتې مال دا زلي بدبخت خو ما روغتیا بله دا سړی هنده به ولاړه ده لکه ځای معلومه یو که کیا تکلیف یې ये मेरा लड़का बच्चा ठीक नहीं خو مقصد مخلوق د خدای سره ولاړ ده که اتې ما ورته وویل ما زه توکل په خدای ده اتې مې دا څادر رویمال مې سم کړو دا برګ رویمال دا څڼې مې لخه خدای تر غوږو ورته واړولې اتې مې برګ رویمال ته سم کړو دا یې مې بسم الله الرحمن الرحیم اتې ما نور ته ما خدا منې خام دی ما دا د دم کار دی دغو غریبانانو ما د اسمان له سره راغلي دی خدای خو سړی چې به راته وشو سړی پېښمانه شي ما خو صوت کوو په بیا په معراب کې وراته لنګې کړي اتې دې ما ویل چې دی زمباسته اتې مې دا سپین ږیرې بنا پې وکړه اتې مې غاړه ته صفا کړمه غلی جارو کای بیگانه له خوبه یمه دیوا د شپه دی بیت څنګه زر سهار سو په ژوندون کې دا یوه شپه دی جار قلم خالي کای آی دا بډۍ ورتیا سماواز ماته واړوه پر بډۍ ورتیا سماواز مې ته ومال مورې د زیړې غواغواړې ورکړې دینی و بانګونه دي د بډۍ ژوند سخته تریخ دی د چرګانو یا زنګونه دي جار فلم خريب ما خو کله ستاسو مې ګوتې ورچولې اتې ما ته هندوار مې دم دم مې کړو دماغ وله وروره اتې ما رنګون نارې راوګېدې سپیزو پریزم پسې اتې ولا پرهیز پسې وکړه چې شی به نه خورې اتې مې ما مندر ته ما دا چې شی ډېر خورې وریجې ډېرې خورې مالبیس دین شاور بین مت کوو سر ورځې مې د وریجو د سامانې بډا ته مې وویل ما ته به څلور ډکه نه تېل دې ورځې چښې ماګان چې کلمې غوندې کېدل پاتې ډوډۍ ته مې وویل ما 15 لیتر پاڼې دین مې کوو دا سخت پرهیزونه مې ورکولي چې په دنیا کې د چا پوه شې هغه بیا هغه بابا رسول ګلجان ډلې چې مې میوه رابار کړه پټنې ته راغلم د پټنې په کوټه کې یا رب العالمین اوس خو سره جوړه کړه په امان کې ناست ومه 15 کشر موږکان راوتو خدای که درواغ ورته یم کنې دغه مخامخ ده اوس یې جوړه کړه مخ خو د تا خو درځل یم د چا لکۍ پرېږدي د چا ځانه دای دای کېږي څوک څه پیاله کړي د چا سونډان پرې خنډورې غوښې یو د مور ځان دای مغلطې هغه ډارېک مزاخان ته ورغی شمول مزاخان ته ورغی ما ګوره وروره لنډه بېلته کمه شي هغه سره ښه